په افغانستان کې له بودایي دورې پاتې شوي تاریخي آثار چې تر ټولو لوی مجسمې د بامیان، سلسال او شمامه دي. طالبانو دغه لوی مجسمې 15 کاله مخکې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په بمونو والوزولې. د افغانستان په فرهنګي تاریخ کې هغه نادره پیښه چې ټولې هېښ کړل. خو پر کابل له دویم ځلي واکمنېدو وروسته طالبانو د کلتوري میراثونو د ساتنې خبره وکړه، هغه څه چې څارونکو ورته د شک په سترګه کتل. لکه په لغمان کې د ګوارجان کلي دا ډبرلیکونه چې اوس یې د طالبانو ځایي حکومت د ساتنې او حفاظت سینه ډبوي. الحمدلله د امارت اسلامي راتګ سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په هکله ډېر کارونه شوي دي. امارت اسلامي ورته ډېره توجه کړې ده. بیا خصوصا امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده چې کوم د فرهنګي میراثونو د ساتنې په هکله فرمان نافظ کړ. موږ افغانان 15,000 کلن تاریخ لرو، نو د 15,000 کلن تاریخ په اوږدو کې چې هر څه موږ ته د نیکانو نه په میراث پاتې، هغه زموږ فرهنګ ده، زموږ کلتور ده، ولو که دا د بودایي دورې، د بودیزم دورې، د اسلامي دورې، د هرې دورې چې موږ ته هغه تاریخي قدامت او هنري ارزښت دا ډېر مهمه ده چې باید حفظ شي، وساتل شي. د 2021 کال په اګست کې پر کابل د طالبانو د دویم ځلي واکمنېدو وروسته داسې انګیرل کېده چې دغه ډله به د خپلې تېرې دورې په څیر تاریخي او فرهنګي میراثونو ته په پخوانۍ سترګه ګوري، خو ښکاري چې اوس یې پخواني دریځ کې بدلون راغلی. لکه د سلسال او شمامې د ولایت بامیان څنګلوري غزني کې د بودایي دورې د تازه کشف شویو مجسمو د ساتنې خبره چې کیږي. په دغو اثارو کې درې مجسمې وې چې معمولا مجسمې د اسلام مخکې دورې پورې تړاو لري او په مسلکي او منظم ډول باندې اوس هم زموږ په ډیپو کې د نورو اثارو سره دا حفاظت یې کېږي او په داسې ډول ساتل کېږي تر څو خدای نخواسته هغه تخریب نه سي. ولې په ټوله کې دغه اثار او هر تاریخي اثر هغه له ځان سره ځانګړتیا لري. اهمیت یې په دې کې ده چې دا د پخوانیو دورو پورې تړاو لري، نو ساتنه حفاظت یې په ټوله کې د ټولو تاریخي اثارو دا زموږ وظیفه ده. په 2014 کال کې د پرځول شوي جمهوري دولت پر مهال د فرهنګي میراثونو ویجاړول جنگي جرم وګڼل شو. کارپوهان باور لري چې اوس د طالبانو ادارې لپاره سیل او ګرځندوی د عاید مهمه سرچینه ده، خو امنیتي ننګونې کولی شي دا سرچینه هم وچه کړي. که څه هم طالبانو د خپلې تېرې دورې برخلاف د تاریخي او فرهنګي اثارو د ساتنې په اړه دریځ نرم کړی، خو لا هم د هغو هنري او فرهنګي فعالیتونو مخه نیسي چې په ځانګړې توګه میرمنې پکې ښکېلې وي. له بل اړخه په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي اثارو د ناقانونه کیندنو او لوټولو رپورټونه هم ورکول کیږي.